ګرانو ملګرو، یو وخت ما تاسو ته ویلي وو چې زه به درته پر خبریالۍ خبرې کومه. دې نه وروسته به زما هڅه دا وي چې رسنیو کې کوم یو موضوع وینم په هغه باندې تاسو ته عملاً خبرې وکړمه. دغه څو ورځې مخکې که پامه مې په لغمان کې موټر چپسه 18 کسان مړه سو او خلکو دغسې تاثر واخیسته چې دا له پاکستان نه راغلي کډوال وو، خو خبره داسې نه وه، دا کډوال نه وو. اما وجه څه وه چې خلکو ته داسې تاثر ورکړل سو، هغه د نړیوالو اژانسونو یا رسنیو خبر وو. مثلا ای پی اژانس دی، نړیوال اژانس، هغه خپل خبر کې لیکلی دي چې لغمان کې د پاکستان د راغلو کډوالو ګاډی اوښتی وي، تر 22 کسان پکې مړه دي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. دا ډول بی بی سی پښتو دري یا ازادي راډیو پښتو دري هم خبرونه خپاره کړه، همدغسې چې خو دا یې د چا له قوله خپاره کړه؟ د یوه طالب چارواکي له قوله. دغه طالب چارواکی کیدی سي یا یې قصداً دا کار کړی وي چې یو ډول پاکستان په ضد د خلکو کرکه وپاروي، او یا دی هم له حالاتو اغیزمن وي یا له شرایطو اغیزمن وي. ځکه په دې وختو کې که ګوري کډوال ډیر راځي، نو ګاډی چپه سوی ده، کډه پکې بار ده، ده به هم سوچ کړی چې دا له پاکستان راغلي کډوال دي. او همدغه حالات او شرایط دي چې خبریالان هم اغیزمن سو، رپورټ یې خپور کړ. خو که دې چارواکي خبریالانو ته ویلي وای چې ګاډی چپه سوی، خلک پکې مړه دي، بیا هم که دا خبر خپور وای ټیک وو. خو چې کله یې د پاکستان نوم پکې واخیسته، نو د خبریالانو مسؤلیت دا جوړېده چې دوی پوښتنه کړې وای چې دا رښتیا هم پاکستان نه راغلي او که نه. یعنې په یو منبع باندې دغسې جنجالي خبر خپرول چې دا له مسلکیتوب نه لرې خبره ده. او زما خپل نظر بیا دا دی چې که د چارواکي دا ویلي وای چې دا د عادي خلکو موټر دی، کډه وه چپسه، ما به بیا هم پوښتنه کوله، ځکه ما به بیا یو شک کوه چې کیدای سي دا له پاکستان نه راغلي وي. خبره ده وایي شک د ایمان زوال دی، خو زه خپله په دې نظر یم چې خبریالۍ کې شک نه کول د خبریالۍ زوال دی. یعنې په خبریالۍ کې چې هر چا یوه خبره وکړه، ته به ورباندې شک کوې، د بل کس نه به هم پوښتنه کوې، خپله به هم بیا پلټنه کوې. اصل دغه خلک چې وو کډوال نه وو. که چیرې د کډوالو حالاتو ته تاسو وګورئ، یعنې چې 22 کسان په یو موټر کې وي او مړه کېږي او 29 ټپیان کېږي، دغسې کډه که له پاکستان راځي باید یو ډېر لوی ګاډی به ورسره وي. خو که ګورئ دغه کډه هم چې لوی ګاډی نه وو. او بل دا ده چې له پاکستانه کوم کډوال راځي، کډې تر ډېره په یو موټر کې راځي لارۍ کې، او دوی بیا په دې وړو ګاډو کې ورسره وي. د تورخم نه اخوا هم همداسې کېږي او له تورخم نه چې راواوړي دې خوا ته هم همداسې کېږي. خو دا خلک چې دي اصل کې د کونړ وو، دا کونړ، ننګرهار، لغمان خلک چې دي، دوی به ځي کابل ته، یا جوار خرڅوي یا بادرنګ خرڅوي، یا ځینې دغه د کابل شمال کې د ټماټرو پټي یا د نورو میوو پټي ټیکه کړي وي چې ورسیږي بیا یې خرڅوي. دا یوه پیښه نه ده. دغه 2015 کال د فروری په 14مه د صوابۍ په یار حسین کلي کې یو سړي خپل 4 بچیان او بیا ځان وواژه. هغه ځایي چارواکو ویلي چې ده له ښځې سره لانجه راغلې وه، ښځه یې د پلار کور کره تللې ده او دی خفه سوی و، دغه کار یې وکړ. نو رسنیو کې همدا موضوع وه چې ولا له خاوند سره مېرمن خفه سوې ده او هغه بس بچیان او ځان وژلی. خو کیسه داسې نه وه. دا کس چې و یار حسین ته له بل کلي راغلی و، خپل کلي کې پورونو ځمکه خرڅوه، کور، بیا ورور یې پیسې هم نه ورکولې. که تاسو ویډیوګانې سرچ کړئ، د ده پیغامونه هم پیدا کېږي، د ورونو یم. بیا ورونو ته یې ویلي دي چې زما حالات ډېر خراب دي، کور بیرته راکوئ، او که نه زه ځان هم وژنم، بچي هم وژنم. هغه یو ورور لکه دا پیغام هم شته چې خو ځان ووژنه. نو کیسه د ورونو ترمنځ وه او بدنامه پکې ښځه سوه او رسنیو هم همداسې پوښښ ورکړه. نو کوشش دا وکړئ خبریالۍ کې چې د حالاتو او شرایطو نه مه اغېزمنېږي او په یو خبر پسې څو ډوله پوښتنې وکړئ. نو دا زما د نن ورځې ستاسو لپاره یو درس و
او په راتلونکي کې بیا په دې خبره کومه چې چارواکي څنګه خبریالان دوکه کوي او ناسم خبرونه ورباندې خپروي.